الله الرحمن الرحيم نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف لم يدعوا دعا يدعو باب سخا د صرف کبیر گردانونه ذکر کېدل نو تردیزی پوره د نفی تاکید بلن گردانونه ذکر شوی و اوس د دې ځینې علامه صاحب د نفی جحد بلم گردانونه ذکر کوي نو فرمایي نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر روان بحث لام تاکید بانون ثقیله تردیزی پوره څلور خبرې بیانول دي څلور خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د دعا يدعو باب څخه به درته د نفي جحد بلم فعل مضارع معلوم گردان ذکر کی. دوهم نمبر خبره لم جازمه دا چې کله د ناقصو د مضارع معلوم په صيغو باندې داخل شي نو دا بیا څه عمل کوي او د دې ناقصو په صيغو کې کم تغییر او تبدیل راځي دا به درته ذکر کی. دریم نمبر خبره د دعا يدعو څخه به درته د نفي جحد بلم فعل مضارع مجهول گردان ذکر کی. څلورم نمبر خبره د لم جازمه چې کله دا د ناقصو د مضارع مجهول په صيغو باندې داخل شي نو څه عمل کوي درته ذکر به کی او صيغو کې کم تغییر او تبدیل راځي. نو نننی سبق په دې څلور خبرو باندې مشتمل دی. اول نمبر خبره څه وه؟ اول نمبر خبره دا وه چې د دعا يدعو باب څخه به درته د نفي جحد بلم فعل مضارع معلوم گردان ذکر کی. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په عبارت سره نفي جحد بلم گردان د نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف. ګورئ طلبه کرامو په اکثرو نسخو د علم الصيغه کې دا عبارت داسې دی چې نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف، لیکن د علم الصيغه په صحیح نسخو کې دا عبارت داسې نه دی، بلکې دا دی نفي جحد بلم در فعل مضارع معروف، د لفظ مستقبل په ځای لفظ د مضارع دی. نو د دینه معلومیږي چې دلته کاتب نه خطایی شوی، کاتب غلط شوی، د مضارع په ځای لفظ د مستقبل لیکلی دی. صحیح شو؟ نو صحیح څه دی؟ صحیح دا دی نفي جحد بلم در فعل مضارع مستقبل معروف، دا صحیح نه دی. ګورئ دی اول نمبر خبرې ته نفي جحد بلم در فعل معروف، د نفي جحد بلم فعل معلوم گردان، د فعل مضارع معلوم گردان. لم يدعو لم يدعوا لم يدعو لم تدعو لم تدعوا لم يدعون لم تدعو لم تدعي لم تدعون لم ادعو لم ندعو در مواقع جزم و ساکت شده. دوهم نمبر خبره توا، دوهم نمبر خبره دا وا چې کله لم جازمه دا د ناقصو د فعل مضارع معلوم په صيغو باندې داخل شي نو څه عمل کوي او د دې مضارع معلوم په صيغو کې کم تغییر او تبدیل راځي، دا به درته ذکر کی. نو دا خبر علامه صاحب په عبارت سره ذکر کوي در مواقع جزم او ساکت شده. علامه صاحب فرمایي کله چې لم جازمه دا د ناقصو د مضارع معلوم په صيغو باندې داخل شي نو د دې لم جازمه دراتللو د وجنه د مفرد لفظي چې کومې پنځه صيغې دي دغه پنځه صيغو د آخر نه واو حذف کیږي. واو څنګه کیږي؟ حذف کیږي. د لم جازمه دراتللو د وجنه د دې ناقصو د مضارع معلوم د مفرد لفظي صيغو د آخر نه څه حذف کیږي؟ واو حذف کیږي، واو ساقطیږي. مفرد لفظي پنځه صيغې کومې دي؟ یا پنځه صيغې یو يدعو، دوهمه تدعو، درېیمه تدعو، څلورمه ادعو، پنځمه ندعو.
په دې 5 صيغو دې ته مفرد لفظي صيغه ویل کېږي. په دې 5 صيغو باندې چې لم ما داخل شي لم جازمه راوړلی شي داخل کړی شي نو د دې لم جازمه د وجې نه د دې 5 صيغو د آخر نه څه غورځئ واو غورځئ د عمل د دې لم نه. او د مضارع په دې باقي صيغو کې په کومه طریقه عمل کوي نو علامه صاحب فرمایي د ناقصو د مضارع معلوم د دې 5 صيغو نه علاوه چې کومې باقي نورې صيغې دي په هغه صيغو کې عمل په هغه طریقه باندې کوي په کومه طریقه باندې چې د صحیح د مضارع معلوم په صيغو کې کوو کومه طریقه باندې چې په څه کې کوو د صحیح د مضارع معلوم په صيغو کې کوو هلته څه شی کوو الته د دې مفرد لفظي د دې 5 صيغو نه علاوه الته خدا څه ورکوي آخر ته سکون ورکوي جزم ورکوي خو د 5 د مفرد لفظي د 5 صيغو نه علاوه چې کومې نورې صيغې دي په نورو صيغو کې 7 صيغو نه څه غورځئ نون اعرابي نو دلته هم دالن جازمه په د ناقصو کې هم څه غورځئ دا 7 صيغو نه څه غورځئ نون اعرابي او صيغو کې 4 صيغې د څه شوي د تثنیې او 2 صيغې د څه شوي جمع مذکر غایب او حاضر یوه صيغه د څه شي ده واحد مؤنث حاضر د دې صيغو نه دلته هم څه شی غورځئ نون اعرابي الته په صحیح کې په 2 صيغو کې عمل نه کوو چې یوه صيغه د جمع مؤنث غایب او دویمه صيغه د جمع مؤنث حاضر په دې 2 صيغو کې عمل نه کوو دلته هم څه نه کوي عمل نه کوي. صحیح شو په دې ورسېدې تر دې پورې. خو دا لم جازمه چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي د معلوم په صيغو باندې نو بیا کم تغییر او تبدیل راځي تغییر همدغه راځي چې د مفرد لفظي د 5 صيغو د آخر نه څه غورځئ واو غورځئ. صحیح شو او دارنګې د 7 صيغو د آخر نه نون اعرابي غورځئ. د دې تغییر او تبدیل نه علاوه نور د دې لم جازمه د راتللو د وجې نه هیڅ نوی تغییر او تبدیل نه کېږي صرف یو واو غورځئ د 5 صيغو نه او 7 صيغو نه څه غورځئ نون اعرابي د دې تغییر او تبدیل نه علاوه نور څه تغییر او تبدیل د دې ناقصو د مضارع معلوم په صيغو کې د لم راتللو د وجې نه څه تغییر او تبدیل بل پکې نه کېږي. ګورئ نو دا دوام نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي در مواقع جزم په ځایونو د جزم کې واو ساقط شده واو حذف شوی دی واو څه دی حذف شوی د مواقع د جزم نه مراد د مفرد لفظي 5 صيغې دي. صحیح شو و در دیگر صيغ او په نورو صيغو کې د 5 صيغو د مفرد لفظي نه علاوه چې کومې نورې صيغې دي مثل صحیح عمل لم ظاهر شده مثل صحیح پشان د صيغو د صحیح د فعل مضارع معلوم عمل لم ظاهر شده عمل د لم ښکاره شوی دی یعنی څنګه چې د صحیح د مضارع معلوم په صيغو کې لم عمل کوو د مفرد لفظي د 5 صيغو نه علاوه مقشان عمل دلته هم کوي د ناقصو د مضارع معلوم په صيغو کې درته ومویل چې څه عمل هلته کوو دلته څه کوي تغییر نیفزودا د دغې تبدیل او تغییر نه علاوه تغییر نیفزودا بل څه بدلون نه دی شوی دا کوم واو چې حذف کېږي د 5 صيغو نه د راتلو د وجې نه او دا 7 صيغو د آخر نه نون اعرابي حذف کېږي د دې تغییرونو نه د دې بدلونونو نه علاوه بل څه بدلون نه دی شوی. مجهول لم يدعى لم يدعى لم يدعى ودریم نمبر خبره څه شوه دریم نمبر خبره دا وه چې د دعا د باب څخه به د نفي جحد بلم فعل مضارع مجهول گردان درته ذکر کړي نو دا گردان دا دریم نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي مجهول لم يدعى گردان د مجهول لم يدعى لم يدعيا لم يدعوا لم تدعى لم تدعيا لم يدعين لم تدعوا لم تدعي لم تدعين لم ادعى لم ندعى در مواقع جزم الف حذف شده و بس. څلورم نمبر خبره څه وه په نن سبا کې څلورم نمبر خبره دا چې کله لم جازمه دا د ناقصو د مضارع مجهول په صيغو باندې داخل شي نو څه عمل کوي او د مضارع مجهول په صيغو کې څه تغییر او تبدیل راځي
دا خبره ونو دا خبره دا څلورم نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي در مواقع جزم الف حذف شو دا و بس. علامه صاحب فرمایي کله چې لم جازمه دا د ناقصو د مضارع مجهول په صيغو باندې داخل کړی شي راوړلی شي نو د دې لم جازمه د راتللو د وجې نه د ناقصو د مضارع مجهول د صيغو د آخر نه الف حذف کیږي. د لم د راتللو د وجې څخه حذف کیږي الف حذف کیږي خو د الف په کومو صيغو کې د الف د مفرد لفظي صيغو د آخر نه حذف کیږي. د کومو صيغو نه د مفرد لفظي د صيغو د آخر نه د دې لم د راتللو د وجې نه څه حذف کیږي الف حذف کیږي او د دې نه علاوه وایي کوم بل څه نوی تغییر او تبدیل د دې لم د راتللو د وجې نه کیږي. صرف همدغه تغییر او تبدیل شوی چې د مفرد لفظي د پنځه صيغو یدع تدع تدع ادع ندع دا پنځه صيغو د آخر نه څه حذف کیږي د لم د وجې نه الف حذف کیږي. او نور عمل خو په شان د مغه د صحیح دی څنګه چې په صحیح کې عمل کوي اما شان دلته هم دی چې د اوس یو د آخر نه څه حذف کیږي نون عربي خو دلته به څه حذف کوي د مفرد لفظي د صيغو د آخر نه الف. وای صرف اندون تغییر او تبدیل راغلی بل څه تغییر او تبدیل نه دی. ګورئ در مواقع جزم په ځایونو د جزم کې چې مراد دی د مفرد لفظي پنځه صيغې درته ومویل الف حذف شو دا و بس الف حذف شوی دی د دې لم د راتللو د وجې نه و بس او فقط صرف نور د لم د راتللو د وجې نه کوم نوی تغییر او تبدیل د دې ناقصو د مضارع مجهول په صيغو کې نه دی شوی. پوه شئ نو نننی سبق دا مشتمل په څو خبرو باندې و په څلور خبرو باندې. اول نمبر خبره څه اول نمبر خبره دا وه چې د دعایدو باب څخه بعد نفي جحد بلم فعل مضارع مجهول گردان درته ذکر کی نو هغه ذکر کو. دوهم نمبر خبر ادا درته ذکر کړلا چې کله لم جازمه دا د ناقصو د مضارع معلوم په صيغو باندې داخل شي نو څه عمل کوي او دارنګي په دې د مضارع معلوم د ناقص په صيغو کې کم تغییر او تبدیل راځي هغه درته ذکر کړ. دریم نمبر خبره د دعایت باب څخه درته د نفي جحد بنم فعل مضارع مجهول گردان ذکر کړ. څلورم نمبر خبره لم جازمه چې کله دا د ناقص او د مضارع مجهول په صيغو باندې داخل شي نو څه عمل کوي او په صيغو کې څه تغییر او تبدیل راځي درته ذکر کړ.